منظور پښتین د لر او بر یو افغان غږ پورته کړ او په خپل افغانیت یې افتخار وکړ. دا چې څنګه او تازه یې څه ویلي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي لر او بر یو افغان دی او پاکستان هم باید دا تریخ حقیقت ومني. پښتین ویلي پاکستان د پښتنو له یووالي د ویرې پر ځای د لر او بر یو افغان ناره ومني. نوموړي زیاته کړې لر او بر یو تاریخي حقیقت دی. پاکستان او یا بل هر هیواد پر دې حقیقت سترګې نشي پټولی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر زیاته کړې افغان د یو قوم نوم دی او دوی پر خپل قوم یاړي. د نوموړي په خبره دوی له پاکستاني حکومت سره له شرط پرته خبرو ته تیار دي. د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین داسې مهال ریاست ته د دا ډول خبرو د منلو وایي چې نوموړی د روان کال د جنوري میاشتې په 28 په پیښور کې د پاکستاني پولیسو له لوري د کرکې خپرولو په تور ونیول شو. د هغه له نیولو سره په سیمه او نړۍ کې غبرګونونه راپورته شول او پښتنو د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه او لاریونونه ترسره کړل. له اوږدې مودې لاریونونو او توندو نیوکو وروسته محکمه ونه توانېده په منظور پښتین باندې لګول شوي تورونه ثابت کړي. پاکستاني حکومت پښتین 2 ورځې وړاندې بیرته له بنده آزاد کړ. له دې وړاندې هم د دغه غورځنګ غړو د لر او بر یو افغان ناره پورته کړې. د دې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ هم ویلي و چې دوی افغانان دي او پنجاب باید دا حقیقت ومني او څوک دوی ځان ته په افغان ویلو ملامت ونه ګڼي. په هر حال د پاکستان حکومت لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو لوی مصیبت بدل شوی او دوی ورته سخت اندېښمن دي او د پاشلو لپاره بېلابېلې لارې ورته ګوري. په هر حال تاسو د منظور پښتین د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.